د پاکستان لخوا د افغان مهاجرو په اړه تازه خبرداری. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت څه غوښتنه له افغانستان څخه کړې ده، مهاجرو په اړه یې څه ویلي دي، جزئیات ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. السلام علیکم لیدونکو، ستړي مشئ. پاکستان وایي نور مو د مهاجر دروغ غواړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو بیان په دې هیواد کې د موجوده کډوالو په وړاندې یو ځل بیا خپله بې حوصلګي بیان کړې ده او ویلي دي دا میلمتوب نور ډیر اوږد شو. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان حافظ زاهد چودھری ویلي چې په پاکستان کې موجوده کډوال د نور افغان حکومت ور وغواړي چې د دې ځای څخه ولاړ شي. دغه ویان وړاندې په خپلو خبرو کې وویل په حقیقت کې موږ افغانستان سره د اړیکو کمیدل او ټیټېدل نه غواړو. دا ډول کوم نیت نه لرو، خو باید ووایم چې نور افغان کډوال دلته نشو منلی. د افغان حکومت څخه غوښتنه کوو چې نور دې دا کډوال ور وغواړي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت دغه مقام د خپل سفیر په هکله هم یو لړ څرګندونې وکړې. حافظ چودھری وویل چې اسلام آباد نه غواړي له کابل څخه خپل سفیر بیرته راوغواړي. تیر اختر د کابل سفیر د افغانستان څخه ووت او بیا یې تر اوسه په هکله دقیق معلومات نشته. په همغه وخت کې د افغانستان ولسمشر اشرف غني د اسلام آباد څخه خپل سفیر راغوښتي و او څو موده وروسته پسې د پاکستان سفیر هم کابل پرېښود. خو وروسته د پاکستان سفیر وویل چې دا سفر له مخکې پلان کړی و او د حکومت له لوري پاکستان ته نه دی ورغوښتل شوی. د یادونې وړ ده چې همدا اوس د پاکستان ترڅنګ په ایران او ترکیه کې هم په لوړ شمېر افغان کډوال موجود دي او هره ورځ په زرګونو نور افغانان هم د قاچاقي لارو له لارې نورو هیوادونو په ځانګړي ډول ترکیې ته ځي. شنونکي نیوکه کوي چې د حکومت او طالبانو له لوري په افغانستان کې د جوړجاړي د ځنډېدو له کبله خلک ورخطا شوي دي او کډوالۍ ته یې مخه کړې ده او دغه هیوادونه به وروسته بیرته همدا کډوال د خپلو موخو لپاره وکاروي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پیل لیدلی وي، که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.